السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. محمد نبي چې کله ملي لوبډلې ته راغی اوسني لوبغاړی څو کلن وه. په دې وروستیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې په 20 اوریزه لوبلړۍ کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته 2-1 سره ماته ورکړه او تاریخ یې جوړ کړ چې له همدې امله د کرکټ په مشهورو ویبپاڼو کې د افغانستان کرکټ په اړه بحثونه کیږي. د بحثونه په دې ګمان کیږي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لونډر محمد نبي د خلکو پام ځان ته اړولی دی، ځکه چې دغه تجربه لرونکی لوبغاړی د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ کې بهترینه کارکردګي وکړه او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی هم ونومول سو. که په ټوله کې ولیدل سي نو محمد نبي په ملي لوبډله کې تر ټولو ډېرې لوبې کړي دي او عمر یې هم زیات دی. هغه په 2002 زیږدیز کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې شامل سو. هغه وخت د افغان کرکټ ملي لوبډلې رسمي لوبې نه درلودې، بلکې په 2009 کال کې د 50 اوریزو لوبو حق ترلاسه کړ. نو اوس به وګورو چې د هغه وخت چې کله محمد نبي په لوبډله کې شامل سو د ملي لوبډلې د اوسنۍ لوبغاړو عمرونه څومره وه. په هغه وخت کې رحمان الله ګربز 1 کلن، ابراهیم زدران 1 کلن، صدیق الله اتل 1 کلن، مجيب رحمان 1 کلن، عظمت الله عمرزی 2 کلن، فضل حق فاروقي 2 کلن، نوین الحق 4 کلن، کریم جنت 4 کلن، راشد خان 4 کلن، حضرت الله زازی 4 کلن، ظاهر خان پکتین 4 کلن، نجات مسعود 4 کلن، عثمان غنی 5 کلن، شرف الدین اشرف 1 کلن، فرید ملک 8 کلن، ابصر زازی 9 کلن، نجیب زدران 9 کلن، ګلبدین نایب 11 کلن. کوچنی نور احمد لکنوال، ننګیالی خروټی او بلال سمیله پیدا سوي نه وه، ځکه د دوی د زوکړې کلونه 2003 2004 او 2005 کلونه ښودل سوي دي. کوم دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورت در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل میډیا در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.